او زمونږ د لاهور کې یو لوی بزرګ دفن دی، لوی دفن تقریبا د په باره کې راځي د هندوستان نه پاکستان پورې پیاده راغله د لار باندې 1,00,000 هندوانو د پلاس باندې بیعت کړه د اسلام راوړل دي. صرف او صرف د مخ ته وکاته د جسم مبارک د شکل مبارک د دې ولیدونو د اغینه متاثر شو اسلام راوړو مسلمانان شو 1,00,000 هندوان. د بخپل وای زه د حرمینو نه ولې رالم او ما د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب ولې اختیار کو ویل یو ځل خوب نه حرمین بیت الله شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي په باب ابن ابي شيبه کې یو بوډا سره ور سره غیږ کې ور سره دی ویل ما ته تاسو کو چې حضرت دا څوک دې تاسو سره غیږ کې نو ویل ما ته ویل چې دا دغه اصل کې زمونږ د علاقو عجمیو ویل ما ته چې دا تاسو د عجمو د علاقې د مسلمانانو غلوی امام ابو حنیفه رحم الله ده او ویل ما یو خوب د دینه مخکې نه دلو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی داغه په نقش قدم په کوم ځای چې نبی علیہ السلام قدم مبارک کړي په دغه ځای باندې امام بخاری رحم الله قدم کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې روان دی او دلته چې مدا خوب ولیدو نو امام صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیږ کې راغستره روان دی نو ما د خوب تعبیر راوستو دا چې امام بخاری رحم الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم باندې تله دی امام ابو حنیفه رحم الله کامل اتباع او کامل تابعداري د سنت ته اشاره ده چې ګوره یو سړی د چا په قدم باندې قدم یې رواني نو خامخا خپل معمولی ګډوډواله راشي به نه دا خو نشي کېږي چې داغه په هر قدم دی داغه مطابق قدم کې خو د شیخ په کې خو د شو روان دي خو چې امام ابو حنیفه رحم الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیږ کې هغه سره روان دي نو علماوی چې ردی تعبیر داده چې امام ابو حنیفه رحم الله 100% زما په طریقه باندې او زما د مرضی مطابق زما په سنت باندې روان دي عمل کوي نو الاغه ذکی من امام ابو حنیفه رحم الله مذهب اختیار کړالم